أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورة النساء یو نمبر آیات تے مخکی آیاتونو کم بعضی قوانین او سیاسی امور ذکر کېدل او دارنگا قتال او جهاد او هجرت طرف ته ترغیبات ورکړی شو او قاعدینو او تارکینو د جهاد او د هجرت ته الله رب العالمین تخویف او زجر او زورنه ورکړي. ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس بل قانون ذکر کوي او غي اهتمام کول دي د لمانځه په حالت د سفر او د خوف کې، او خاص طور د خوف لمونځ صلات الخوف د خاص کیفیت او طریقه الله رب العالمین ذکر کوي چې د جنگ په حالت کې او د دښمن د ویری په حالت کې چې په دې کیفیت باندې تاسو لمونځ کوئ چې هم دښمن ته تاسو بیدار اوسئ او هم د الله رب العالمین دا عبادت او دا فریضه ادا کړئ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ او کله چې سفر کوئ تاسو فی الارض پس مکه کې فلیس علیکم نو نشته دی په تاسو باندې جناح ګناه ان تقصروا چې کموئ من الصلاة د لمانځه نه لمونځ کې قصر کوئ نو په تاسو باندې ګناه نشته دی. ان خفتم که ویریږئ تاسو ان یفتنکم الذین چې تکلیف بدر کی تاسو ته هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، تاسو ویریږئ چې کفار به تاسو ته تکلیف درکړي یا به فتنه کې واچي تاسو، نو بیا تاسو څه وکړئ؟ قصر لمونځ وکړئ. دلته بیا سوال دا دی چې ګوره قصر الله رب العالمین د خوف پورې مقید کړی دی، که تاسو ویریږئ نو بیا قصر کوئ. نو جواب اهل علم دا کړی دی چې په ابتدا د اسلام کې اکثر د سفر حالت کې به خوف و، نو دې د وجې نه الله رب العالمین دلته د خوف ذکر وکړلو. غالب او اکثر سفرونو کې وجه د دښمنانو ویره وه، نو دې د وجې نه دلته د خوف ذکر وشلو. که نه بغیر د ویرې نه هم سفر کې چې د قصر دا جایز دی بالکل په اتفاق د علماو باندې. دلته مفسرینو بیا بعضې مسائل او احکام د قصر ذکر کړي دي چې قصر دا څه حکم لري او دارنګه په کومو لمونځونو کې قصر کېدلی شي. اکثر صحابه کرام او تابعینو نظر دا و چې قصر واجب دی، خو بعضې صحابه کرام وروسته تابعین او بعضې علما هغه ویلي دي چې قصر واجب نه دی بلکې دی کې اختیار دی. که انسان اتمام کوي نو اتمام هم جایز دی، او که قصر کوي نو قصر افضل خبره ده او غوره خبره ده، د الله رب العالمین رخصت منودل دي. بله مسله د هغه لمونځونو ده چې هغه کې قصر کېدلی شي او کوم لمونځونو کې قصر نشي کېدلی. نو د سحر او ماښام لمونځ کې دا قصر نشي کېدلی. معنا دا ده چې ماښام لمونځ به هماغه 3 رکعاته کېدلی شي فرض، او دارنګه د سحر لمونځ دی چې سحر لمونځ به هم دا پوره کېدلی شي، هغې کې قصر نشته دی. پاتې شو د غرمې او د مازدیګر او د ماسخوتن لمونځونه، نو دې کې انسان کولی شي چې قصر وکړي، د 4 رکعتونو په ځای به 2 رکعاته فرض کړي. بله مسله د سنتو ده. په سفر کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه سنن رواتب دا نه دي ثابت، نه ابوبکر نه عمر رضی الله عنهما د دوی نه هم په سفر کې چې د سنن رواتب نه دي ثابت، مگر د سحر سنت او دارنګه وتر هم دا سنت مؤکد دي. د سحر سنت به هم نه پرېږدي او دارنګه وتر به هم نه پرېږدي، دا دواړه به هم په سفر او حضر کې کوي. خو دا معنا نه ده چې نفلي او هر څه لمونځونه به بیا سفر کې انسان نه کوي، نه، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم سنت دا دي، موږ د هغه په سنتو باندې مکلف یو. سنن رواتب نه کول، خو بل طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم نه په سفر کې چې د نوافل ثابت دي، نوافل به کول او داسې نور عبادات به کول. نو دې د وجې نه سنن رواتب چې عام د لمونځونو نه مخکې او وروسته سنت دي، بغیر د سحر سنتونه او بغیر د وترونه، د دې نه اخوا سنت نبی صلی الله علیه وسلم سفر کې نه کول. بیا بله مسله په ده کې حد زمانی او دارنګه حد مکانی دی. څومره اندازې پورې ته سفر وکړي ته به مسافر حسابېږي، او څو ورځې هلته پاتې کېږي نو ته به مسافر حسابېږي. نو دې کې راجحه خبره دا ده چې وقت نبی صلی الله علیه وسلم 4 ورځې ټاکلی دی، چې د 4 ورځو یا د 4 ورځو نه زیات انسان یو ځای کې پاتې کېدلو او اراده یې وه
چې دلته پاتې کېږم یقیني، نو بیا به دې اتمام کوي او پوره لمونځ به کوي. ځکه احادیثو د مسلم نه دا معلومیږي، مختلف نور دلایل په دې کې شته دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو مهاجر به په مکه کې د حج د اختتام نه وروسته د 3 ورځو نه زیاتې په مکه کې ونه تیری، ځکه چې د 3 ورځو نه اخوا اتمام دی او اتمام د مهاجر دپاره په خپل داري اصلي او په خپل وطن کې صحیح نه دی. نو دا حد زمانی دی، هر چې حد مکانی دی نو هغې کې هم د علماو مختلف اقوال دی، خو لیکن راجحه خبره پکې دا ده چې حد مکانی دا عرف ته سپارلی شوی دی. په عرف کې چې کله یو شخص ته مسافر ویلی کېدلو نو دی به مسافر حسابېږي، او په عرف کې چې کوم اندازې پورې انسان ته مسافر نه ویلی کېدلو نو دی به بیا هلته اتمام کې دی، مسافر نه دی. بله مسله بیا په قصر کې د جهادي سفر ده چې د جهادي سفر دپاره یو انسان وځي نو هغه به څومره اندازه پورې قصر کړي. نو کله چې مجاهدین په یو ځای کې د پاتې کېدلو اراده نه لري، د غزوې اراده وي، د جنگ اراده وي، وتې وي د دښمن پسې روان حالات وي، پته ورته په یو ځای کې د پاتې کېدلو نه کېږي، نو دی که ټول عمر هم قصر وکړي نو د دپاره جایز ده. او که چېرته مجاهدینو په یو ځای کې د پاتې کېدو اراده وکړله او نیت یې د اقامت وکړلو چې همدلته زه پاتې کېږم، او یا دارنګه الله رب العالمین مجاهدینو ته تمکین ورکړي، په تمکین کې د اوسېدلو او د اقامت او د پاتې کېدلو اراده وکړي نو دی به بیا اتمام کوي. یا د داسې یو کار پسې تللی وي چې هغې کار د پوره کېدلو پورې د اراده وي چې دا کار مې کله پوره شو نو بیا به زه واپس کېږم، خو د هغه کار پته نه لګېږي چې 1 ورځ کې کېږي، 2 کې کېږي، هفته کې کېږي، میاشت کې کېږي، نو نامعلومه وي، نو دغه شخص هم شرعا مسافر حسابېږي، ځکه چې د نیت د اقامت دلته نشته دی چې څومره وخت به دی ساریږي. که نن یې کار خلاص شو نو دی ځي، که سبا که میاشت پسته خلاص شلو دی به واپس کېږي. نو دې د وجې نه کله چې نیت د اقامت یو ځای کې نه وي چې زه دلته دغومره وخت پاتې کېږم نو هغه انسان مسافر حسابېږي شرعا. دې مسایلو کې اهل علم ډېر تفصیلات لیکلي دي او مختلف اقوال پکې د علماو او د سلفو نه نقل دي، ولیکن مونږ خلاصه هغه نچوړ تاسو ته ذکر کړلو. نو دا تفصیلي مسایل د اهل علمو په دې باندې تفصیلي لیکل او په سلګونو صفحات په دې باندې لیکلي دي. ان الکافرین یقینا کافران کانو دی لکم ستاسې دپاره عدوا مبینا دښمنان ښکاره، کفار د ستاسې دپاره ښکاره دښمنان دي، غواړي چې تاسو ته تکلیف در ورسوي. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین د صلات الخوف او د ویرې د لمونځ طریقه او کیفیت ښیي، او حاصل او خلاصه دې دا ده چې کله د دښمن خوف موجود وي مسلمانان په کار ده چې جماعت پرې نه دي، نو جماعت کې به داسې کیفیت جوړوي چې امام به ودرېږي او خپل مجاهدین به 2 ډلې کړي، یوه ډله به د امام سره ودرېږي او بله ډله به د دښمن مقابله کې ودرېږي، هغې طرف ته به چې مخکې او اسلحې به ونیسي. نو کله چې د یو صف د امام سره یو رکعت پوره کړلو نو دی به لاړ شي د هغه ملګرو په ځای باندې به ودرېږي، هغه ملګري به راشي د امام سره به چې دی 2م رکعت وکړي په جماعت کې، نو د امام 2 رکعته شلو او د مقتدیانو یو رکعت شلو، او دا یو رکعت به بیا مقتدیان خپل ځان ته کوي، او به کې به مختلف کیفیتونه دي. داسې هم کولی شي چې امام اول جماعت ته 1 رکعت وکړي نو امام ودرېږي او دا مقتدیان ځان دپاره 2م رکعت پوره کړي او بیا سلام وګرځي او د خپل ملګرو خواته ورشي، هغه راشي د امام سره 2م رکعت وکړي، د امام به 2م رکعت وي، د 2مې ډلې به اول رکعت وي. نو کله چې 1 رکعت امام سره وکړو امام به 2 رکعته پوره شي، هغه چې سلام وګرځو نو دغه 2م صف به چې دی پورته شي او ځان دپاره به 2م رکعت هم وکړي او بیا به سلام وګرځي. نو د همدې وجې نه چې دی صلات الخوف کې مختلفې طریقې د نبي صلی الله علیه وسلم نه احادیثو کې نقل دي، او بعضې علما ویلي دي چې بس همدا یو رکعت دی د صلات الخوف دپاره، بس همدا یو رکعت دا هم کفایت کوي د صلات الخوف دپاره. نو صلات الخوف کې چې دی مختلفې طریقې نقل دي د نبي صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې. واذا كنت فيهم، واذا كنت او کله چې یې ته فیهم په دوی کې، فاقمت نو ودرې لهم د دوی دپاره الصلاة لمونځ د جماعت لمونځ دوی دپاره ودرې، فلتقم نو ودرېږي طائفة یوه ډله منهم د دوی نه معک د ستا سره دې ودرېږي یو جماعت او یو صف او لمونځ دې وکړي. ولیأخذوا او ودې نیسي هغوی اسلحتهم اسلحې خپلې وسلې دې هم ځان سره ونیسي.
فاذا سجدوا نکله چې سجده وکي دوی مراد رکعت ده یو رکعت وکي دوی فليكونوا نشد دوی من ورائکم رستستاسنا معنا دا چې دوی د لاړ شي هغه نور مجاهدین او مسلمانانو په صف او غزه کې د ودرېږي هغه د راشي دستا سره فليكونوا نشد دوی من ورائکم رستستاسنا استاسنا دوی شاته شي ولتأتي اوراد شي طائفه اخرى دلا بلا بل ډله دی راشي لم یصلو چې مونځ یې نوي کړی هغه صف او جماعت چې دښمن مخې ته ولاړو هغه دی راشي او د دوی په ځای باندې دی ودرېږي فلیصلو نو مونځ دې وکړي معک د ستا سره د دویم رکعت دی د ستا سره وکړي ولیأخذوا او ودې نیسي حذرهم بچاو خپل و اسلحتهم او وسلې خپلې دلته مراد د حذر نه هغه بیداری دی یا ټول هغه تدابیر چې هغه بغیر د اسلحې نه وي ځکه وروسته اسلحه خپله ذکر کړې ده نو خپل بچاو او دارنګه اسلحې دې ونیسي ولیأخذوا او ودې نیسي حذرهم بچاو خپل و اسلحتهم او اسلحې خپلې وجه څه شی ده وجه دا ده چې دا کفار ګوره ستاسې دښمنان دي دوی غواړي چې په تاسې باندې داسې حمله وکړي چې دویمې حملې دپاره د سره نه ضرورت پیدا نشي ود الذین غواړي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لو تغفلون چې غافل شي تاسې عن اسلحتکم د اسلحو ستاسې نه و امتعتکم د سامانونو خپلونه فیمیلون علیکم میلة واحده فیمیلون نو حمله به وکړي علیکم په تاسې باندې میلة واحده حمله یوه داسې یوه حمله په تاسې باندې وکړي چې دویم ته ضرورت پیدا نشي ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی دې جمله کې اوس الله رب العالمین رخصت ذکر کوي د اسلحې د کېښودلو ولا جناح او نشته دی ګناه علیکم په تاسې باندې ان کان بکم کوي په تاسې باندې اذن تکلیف من مطرن د باران د وجې نه او کنتم یا یی تاسې مرضا مریضان ان تدعو چې کېدی تاسې اسلحتکم اسلحې خپلې چېرته باران وي یا مریضان وي تاسې نو د اسلحې کېښودلو اجازت شته دی ولیکن دا خبره یاد ساتئ چې وخذو حذرکم او ونیسئ حذرکم بچاو خپل تدبیر او بیداری دا به د لاسه نه ورکوئ دا صفت به مجاهدین دا د لاسه نه ورکوي چې بیداری او تدابیر دا پرېږدي ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا ان الله یقینا الله تعالی اعد للکافرین تیار کړی دی کافرانو لره عذابا مهینا عذاب شرمونکی فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله د آیت کریمه کې اوس تتمه ده د ما قبل کله چې لمونځ نه فارغ شو نو د الله ذکر کوئ یا حالت د شدت خوف ذکر کوي چې ډېر سخته ویری نو په ناسته او دارنګې په اړخونو او په ولاړه باندې تاسې کولی شئ لمونځ وکړئ د دې مسایلو حقیقت او پته هغه چاته لګیږي چې عملا په سنګر کې پاتې شوي د دښمن جنگ او د دښمن عملیات او د دښمن سره مخامخ کېدل دی لیدلي وي کله کله انسان حرکت نشي کولی د دښمن د بمبار د وجې نه د دښمن د ویرې د وجې نه فاذا قضیتم نو کله چې فارغ شئ تاسې الصلاة د لمانځه نه فاذکروا الله نو یادوئ الله تعالی قیاما په ولاړې وقعودا نو په ناستې وعلى جنوبکم او په اړخونو خپلو یا مراد عام ذکر دی چې عام ذکر د صلاة الخوف نه وروسته په ولاړه ناسته او په ملاسته باندې کوئ او یا تېنه شدت خوف مراد دی چې سورې بقره کې په دې باندې مخکې خبره شوې وه فإن خفتم فرجالا ورکبانا کله چې ډېر سخت حالت وي نو هغه کې به په روانه باندې او په هر حالت کې انسان کولی شي چې لمونځ وکړي فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة کله چې انسان اطمینان کې شي نو بیا دې په خپل عادي حالت کې لمونځ کوي فإذا اطمأننتم نو کله چې په آرام شئ تاسې فأقیموا الصلاة نو پابندي کوئ د لمانځه ان الصلاة یقینا المنز کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړی شوی موقوتا وقت په وقت هر المنز دپاره دین اسلام او شریعت کې خپل وقتونه شته دی هغه وقتونو باندې بیا خپل منځ ادا کړي ولا تهینوا فی ابتغاء القوم د آیت کریمه کې اوس ترغیب ورکړي قتال او جهاد ته هسې نه چې لمونځونو کې دومره مشغوله شئ چې جهاد او قتال او دښمن درنه پاتې شي ولا تهینوا سستی مکوئ فی ابتغاء القوم په لټولو د قوم کې معنا دا چې د کفارو په لټولو کې د دې دپاره چې قتل یې کوي ویې وژنئ په ده کې سستي مکوئ
ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. ان تكونوا کئی تاسی تعلمون دردمن نبی تاسی شے کوئی صبر کوئی. فإنهم زکه چې دوی یعلمون دردمن کیږي کما تعلمون لکه څرنګه چې تاسې دردمن کیږئ. تاسو ته چې څنګه قتال او جهاد کې چې دی درد او تکلیف رسیږي دوی هم دغسې انسانان دي دردمن کیږي تکلیف ورته رسیږي. دا بعضې خلک چې دی په دې کفارو باندې عجیبه ګمان کوي چې دا خیر وسپنې دي نه دوی باندې ویره راځي نه دوی باندې خفګان راځي نه دوی دردمن کیږي او داسې نه بلکې دا هم زموږ ستاسې په شانته انسانان دي دوی وسپنې او فولاد نه دي دغه هم انسانان دي ویره لري بلکې د مسلمانانو نه د دوی په زړونو کې ډیره ویره ده. دوی په جنګونو کې دومره چغې وهي او دومره ویره په دوی باندې وي چې هغه په مسلمان باندې نه وي. د دې د وجې نه کفارو باندې په جنګ کې مسلمان دا هیڅکله فکر نه کوي بلکې داسې فکر دی وکړي چې زه د یو بوزدله او دارنګه ویرندوکي انسان سره مخامخ کیدونکی یم ځکه هغه هم انسانان دي هغه د بل څه شي نه دي جوړ هغه کې دا ویره او خوف او دا شی نه دا شته دی. وترجون من الله ما لا يرجون. او فرق د مسلمانانو د دوی دا دی چې مسلمانان امید لري د جنت او د اجر او دوی سره بیا خبره نشته دی. وترجون امید لري تاسې من الله د الله تعالی نه ما د هغه څه لا يرجون چې دوی امید نه لري د هغې. تاسې د جنت امید لري د اجر امید لري دوی هغه بیا نه لري. وکان الله علیما حکیما. وکان الله او دی الله تعالی علیما پوهه حکیما حکمتون والا ذات. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس بل قانون ذکر کوي او دا اتم قانون دی او حاصل او خلاصه دا د الله رب العالمین په کتاب باندې فیصله کوه او د خیانتګرو ملګرتیا مه کوه او د هغوی دفاع مه کوه. او اصلا واقع مفسرینو دا ذکر کړی ده چې په منافقانو کې طعمه په نوم باندې یو کسو د قتاده په نوم شخص نه زغره پټه کړه او هغه په وړو کې واچول او یو یهودي کری امانت کې ښودله. کله چې دا زغره رسوا شوله نو طعمه راوغوښتلی شو نو هغه ایسته په د یهودي باندې دعوه وکړله چې دا همده پټه کړې ده دا زمانه ده انکار یې وکړلو او قسمونه یې کول. نو نبی صلی الله علیه وسلم زړه ته هم دا راغله چې دا طعمه چې اصل کې غلم دا دی بری کی او مسله د غلا چې د په یهودي باندې ثابته کی. الله رب العالمین د آیتونه راولېږل چې داسې خیانتګرو دفاع مه کوه او د دوی په خوا کې مه ودرېږه اصل غلم دغه طعمه دی. نو دې آیتونو نه وروسته به دغې قصې او دغې واقعې ته الله رب العالمین اشاره کوي. انا انزلنا الیک الکتاب. انا انزلنا یقینا موږ نازل کړی دی الیک تا ته الکتاب کتاب بالحق په رښتیا سره. قرآن کریم هم په رښتیا سره نازل کړی دی. لتحکم دې دپاره چې ته فیصله وکړي بین الناس په مابین د خلکو کې بما اراک الله بما په هغه طریقه اراک الله چې ښودلې ده تا ته الله چې ورته ښودلې ده په هغه طریقه باندې د خلکو ترمنځ فیصله وکړي. بما اراک الله نه مراد وحی خفي ده سنت د نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین درته ښودنه کړې ده. آیت کریمه دلیل دی په دې باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دا هم قابل د حجت دي. کوم خلک چې د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر دي هغه اصل کې د قرآن نه منکر دي. هغه خلک به دین اسلام په هیڅ صورت باندې نشي عملي کولی. کوم خلک چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو نه منکر شي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم سنت د قرآن کریم شرحه ده. د دې قرآن کریم شرحه د دې قرآن کریم وضاحت نبی صلی الله علیه وسلم په خپلو اقوالو په خپلو افعالو او اعمالو کې پیش کړی دی امت ته. د دې د وجې نه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دا قابل د حجت دي دا بالکل حجت دی. نو بما اراک الله په هغه طریقه باندې اراک الله چې ښودلې ده تا ته الله تعالی. ولا تکن للخائنین خصیما ولا تکن او مه کېږه للخائنین د خیانتګرو خصیما طرفدار. دا ناشنا ادب دی او د هر مؤمن تم دی د خیانتګرو طرفداري به انسان نه کوي د هغې دفاع به نه کوي د هغې ملګرتیا به انسان نه کوي. واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه. ان الله یقینا الله تعالی کان دی غفورا رحیما غفورا بخنه کوونکی رحیما رحم کوونکی. واستغفر الله د الله نه بخنه غواړه. دا لازم نه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دی ګناه کړي وي او بخنه دی وغواړي. نه کله بخنه غوښتل
دا د رفع د درجات د پاره وي، پورتوالي د درجاتو د پاره. دارنګه استغفار زمونږ په دین کې چې دا یو مستقل عبادت دی. د الله رب العالمین یو عبادت د استغفار او بخنه غوښتل. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. آیت کریمه کې الله رب العالمین ادب ذکر کوي. ولا تجادل او جګړه مکوه عن الذين دا کسانو د طرفنا یختانون چې په خیانت کې چې انفسهم نفسونه خپلا خپل ځانونه په خیانت کې چې په نقصان کې چې دې خلکو د طرف نه ته جګړه مکوه. ان الله یقینا الله تعالی لا يحب من نکی من د هغه چا سره کان چې وی خوانن ډیر خیانتګر اثیمن ګناهګار. کوم خلک چې خیانتګر او ګناهګار وي دوی سره الله رب العالمین محبت او مینه نکي. یستخفون من الناس دې کې اوس نور صفات د منافقانو. یستخفون دوی ځان پټي من الناس د خلقنا ولا یستخفون او نشي پټي د من الله د الله نه. الله نه څنګه پټ شي. وهو او دغه الله تعالی معهم د دوی سره دی. اعتبار د علم سره الله رب العالمین د دوی سره دی. اما په اعتبار د ذات سره الله رب العالمین د عرش د پاسه دی. او د علم په لحاظ باندې هر ځای کې د الله رب العالمین. دلته دا قاعده زده کې عزتمند چې کوم ځای کې د الله رب العالمین معیت ذکر شي په هر ځای کې چې الله هر ځای کې دی، اسمانونو زمکو کې دی، نو هلته به د علم خبره وي. هغه آیات کې تاسو فکر وکړئ یا به صراحتا د علم خبره ذکر شوي او یا به الله رب العالمین اشارتا د علم خبره کړې وي چې الله رب العالمین علیم ذات دی. د علم په لحاظ باندې الله رب العالمین او د قدرت په لحاظ باندې الله رب العالمین هر ځای کې دی. نور د ذات په لحاظ باندې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی، اسمانونو نه بره دی، او د علم او د قدرت په لحاظ باندې الله رب العالمین هر ځای دی. نو وهو او دغه الله تعالی معهم د دوی سره دی. اذ یبیتون کله چې دوی جرګه کوي ما د هغه څه لا یرضا چې نه خوښوي الله تعالی من القول د وینانا. یبیتون د شپې جرګو ته ویل کېږي. دوی چې کومې د شپې جرګې کوي او د شپې کومې خبرې کوي، درواغ او بهتانونه او قسمه قسم سازشونه جوړي، د الله رب العالمین نه خوښوي. وکان الله بما یعملون محیطا. وکان الله او دی الله تعالی بما فهغه عملونو یعملون چې دوی کوي محیطن راګیرونکې. الله رب العالمین د دوی په اعمالو باندې راګیرونکې ذات دی، هغه ترې خبر دی او علم لري. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاة الدنیا. ایت کریمه کې الله رب العالمین هغه خلکو ته خطاب کی چې هغوی به د طعمه دفاع کوله. تاسو خو په دنیا کې ترې دفاع وکړي، آخرت کې به څوک د دې نه دفاع کوي نه شي کولی. ها انتم خبردار تاسې هؤلاء ای خلکو جادلتم جګړه کوي تاسې عنهم د دوی نه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، د دنیا په ژوند کې به د دوی نه دفاع وکړي. فمن یجادل الله فمن نسوک یجادل الله جګړه به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت په ورځ د قیامت. قیامت په ورځ به څوک د دوی نه جګړه وکړي. امن یکون علیهم وکیلا. امن یکون یا څوک به وي علیهم د دوی وکیلا ذموار. د قیامت په ورځ به څوک ذمواري وکړي نه شي کولی. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین ترغیب توبې ته ورکوي. ومن یعمل او چا چې عمل وکړلو سوءا بد او یظلم یا ظلم وکړلو نفسه په خپل ځان باندې ظلم وکړلو ثم یستغفر الله بیا بخنه وغواړي د الله نه یجد الله وبمومي الله تعالی غفورا بخنه کوونکی رحیما رحم کوونکی. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین وروسته ترغیب نه تخویف ورکوي، ویره ورکوي. ومن یکسب او چا چې وکړله اثما ګناه فانما یقینا یکسبه کی دا ګناه علی نفسه په خپل ځان، معنا دا چې د دې ضرر به په خپل ځان باندې وي. وکان الله علیما حکیما. وکان الله او دی الله تعالی علیما پوها حکیما حکمتون والا ذات. ومن یکسب خطیئة او اثما ثم یرمی به بریئا. آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورنه ورکړي هغه بهتان لګونکو ته. ومن یکسب او چا چې وکړله خطیئة وړه ګناه او اثما یا لویه ګناه ثم یرمی بیا ولي به په هغې سره بریئا پاک دامن لره. یو پاک دامن چې هغه د عمل نه وي کړی هغه پې باندې ولي او په هغې بدنامه لګوي
فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا فقد احتمل یقینا د پورته کړله بهتانا لویه بدنامه و اثما مبینا او ګناه ښکاره د لویه بدنامه پورته کړله او دارنګه ښکاره ګناه د انسان وکړله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم چې کریمه کې وسوچت شان د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کی او عصمت د نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین دې عملنا دې وساتلو ځکه دې کفارو اراده کړې وه چې دې په خطا کې واقع کې غلطه فیصله پې وکړي ولیکن الله رب العالمین بچ کړلو ولولا فضل الله او که چېرته نه وی فضل د الله تعالی علیک په تا باندې ورحمته او رحمت د هغه لهمت خامخا کلکه اراده کړې وه طائفة یوې ډلې منهم د دوی نه ان یضلوکه چې خطا کي تا به دې فیصله کې خطا کي وما یضلون او نه ګمراه کوي دوی الا انفسهم مګر ځانونه خپل ځانونه حقیقت کې ګمراه کوي او خطا کوي وما یضرونک او ضرر نشي درکولی تا ته من شیء هیڅ یو څیز وانزل الله علیک الکتاب والحکمه الله رب العالمین تا باندې کتاب نازل کړی نو ځکه به ته الله رب العالمین پاک ساتي وانزل الله او نازل کړی دی الله تعالی علیک په تا باندې الکتاب کتاب والحکمت او سنت احادیث چې ته وحی خفي ویلی کېږي وعلمک او پوهه یې درکړې ده تا ته ما د هغه څه لم تکن تعلمو چې ته پرې نه پوهېدې چې ستا مخکې علم په هغه باندې نو الله رب العالمین د هغه څیز علم تا ته درکړی دی مراد د دین هغه امور د دین دي او هغه اسرار او رازونه او حکمتونه د قرآن او د سنت دي او دارنګه د منافقانو حال یې درته وښودلو آینده به هم درته همداسې د منافقانو احوال تا ته ښیي چې مخکې ته په دې باندې نه پوهېدې خو الله رب العالمین اوس تا ته درکړل د دې نه مراد علم کلي نه دی چې نبي صلی الله علیه وسلم ته د هر څیز علم ورکړلی شو نه ټولو څیزونو باندې علم لرونکی ذات یوازې الله دی عالم الغیب ذات یوازې الله دی وکان فضل الله علیک عظیما وکان فضل الله او دې فضل د الله تعالی علیک په تا باندې عظیما لوی تا باندې الله رب العالمین فضل ډیر لوی دی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف دې کریمه کې الله رب العالمین اوس د جرګي او د نجوا ادب ذکر کوي جرګي دا فائدہ نه ورکوي دي کې خیر نشته دی مګر هغه جرګه چې امر په صدقې کوي په معروف او نیک کار باندې کوي او د خلکو ترمنځ اصلاح راولي لا خیر نشته دی فائدہ فی کثیر من نجواهم په ډیرو جرګو د دوی کې د دې په ډیرو جرګو کې فائدې نشته دی الا من مگر جرګه د هغه چا امره چې حکم کوي به صدقه په صدقې سره او معروف یا په نیک کار سره او اصلاح یا په صلح کولو سره بین الناس په مابین د خلکو کې ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل او چا چې وکړلو ذلك دا کار ابتغاء د پاره د طلب مرضات الله د رضا د الله تعالی فسوف نؤتيه اجرا عظیما فسوف نذر د نؤتيه چې وربکو مونږ اجرا عظیما اجر لوی کدا نیک اعمال چا وکړل خو په اخلاص سره وکړل الله رب العالمین باغی ته اجر ورکی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى دایته کریمه کې وس الله رب العالمین تخویف او زور نه ورکی خلکو ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت کی هغه خلاف کی ومن يشاقق الرسول او چا چې خلاف وکړلو د رسول صلی الله علیه وسلم نه من بعد ورست ما د هغه نه تبین له الهدى چې ښکاره شو هغه ته الهدى هدایت ورسته دینه چې د هدایت ښکاره شو حق خبر ورته ښکاره شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کی ويتبع غیر سبیل المؤمنین ويتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین بغیر د لارې د مؤمنانو نه مراد تینا صحابه کرام دي د صحابه کرامو د لارې نه غیر روان شلو نولیه نوا بړو مونږ دلرا ما هغه طرف ته تولا چې دی ورته واوړېدو چې کوم طرف ته اوړي هغه طرف ته به مونږ مرواړو ونسله او داخل بکو دی جهنم ته وساعت مصیرا وساعت او بد مصیرا زید ورتللو یعنی جهنم دا ډېر بد ځای دی الله رب العالمین دی موږ تاسو ته داغه پناه را نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك